دا د تور غر د حسنزو صدام دی چې په کراچۍ کې آنلاین ټیکسي به یې چلوو. صدام پولیسو هغه وخت بې ګناه ویشتلې چې کله هغه د شپې په خپل ګاډي کې څه پاسنجر په لاره وړلو. پولیسو اول دی ویشتلې او بیا پرې د ترخهګرۍ مقدمې هم درج کړي دي چې ورسره سمدستي جیل ته هم لیږلې. صدام د یوې غریبې کورنۍ نه تعلق لري او په خپلې مزدورۍ به د خپل کور ساتو. صدام د پولیسو ګولو وجلې خو نه دی، خو د هغه وجود بیکاره شوی ضرور دی. دا د صدام رور دی چې په قرضونو یې لاس پورې کړی چې پر یو خوا روغ او روغورز د جیلونو او د ترهګرۍ عدالت منډې تړلې او خرچې برداشت کوي، نو بل خوا د کور غریبۍ راګیر کړی دی. دی وایي چې کوم غاړې ته شم چې زلمی رور مې بې ګناه ویشتلی شوی او زما نه په پولیسو وس رسي، نه په عدالت او نه په دې زړه چاودې غریبۍ. زما رور مزدورکاره سړی و، مزدوري به یې خپله کوله. دې پولیسانو بې خطا ناروا یې کړې ده، ویشتی دی. دغه شانې پریشاني ده. یو مې دا وړوکی رور دی چې زه یې مشر رور یم، والي صاحب زما وفات شوی دی. دا حل دی د کور هغه خرچې دره خطا دی، پریشاني ده. صدام مور خو د خپل زلمي زوی ژوبلتوب تر دې حده رسولی چې ټوله شپه په جانماز خدای ته په زارۍ وي او د ورځې خپل د بچي جاړه جاړي. ماښام ټیم و صدام یې ځم کار نه، پته نشته شپې به څه وخت دا واقعه شوي. د پولیسانو صدام وویشه، بیا یې په جیل کې بند کړو. زموږ د غاړې د خبرو کولو څوک نشته، موږ غریبانانو. کتونکو تاسو د دې مور زارۍ واورېدې. داسې بلها شی میندې په دې ښار کې د پښتنو دي چې هغه د خپل د زلمي زامنو مرګونه جاړي، بېوسۍ جاړي. وجه صرف دغه ده، د پولیسو زیاتې او مسلسل زیاتې. همدغه زیاتو احکار نن د دې کور دا زلمی شوی دی، بې ګناه ویشتی شوی دی، په هسپتال پروت دی. په کور کې دا حل دی، جړه انګولا او صرف جړه انګولا. کیمرامین هادي سره نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.